الحمدلله ډېره خوندوره ورځ وه. سهار نه مو د ولس په خدمت کې تېر کړو. نو مازدیګر مشهد درنوونکو د امریکایي اشغال څخه د بیرته خپلواکۍ اخیستلو څلورمه کلیزه ده. په همدې مناسبت باندې راغلي ځاځي پارک ته. دلته به له هېوادوالو سره خبرې وکړو، تر څنګ یې مجاهدینو ورونو سره هم خبرې کوو چې دوی څه احساسات لري. تر پایه ملتیا وکړئ، له موږ سره اوسئ. بیا هم سره مشهد درنو لیدونکو څنګ کې راسره یو هېوادوال ولاړ دی. د هم د ازادۍ ورځ لمانځلې ده، ورځ یې تېره کړې ده. د ده به وپوښتو چې ورځ یې څنګه تېره شوه او تر څنګ یې شپه یې څنګه راپیل کړې ده، کوم ځای ته په چکر تللی و که نه. سلام سره مشي. وعلیکم السلام ورور، ته هم ستړی مشي. ډېره مننه. په لومړیو کې درته د دې ازادۍ مبارکي ووایم او که نوم دې راته ووایې نوم دې څه دی؟ مننه. موږ هم خپلو ټولو هېوادوالو ته د ازادۍ مبارکي وایو. نوم مې جهانزیب دی، د ننګرهار ولایت څخه یم. ډېره مننه. ازادۍ د ورځې لمانځلو لپاره ننګرهار نه راغلی که نه دلته اوسېږي؟ نه، موږ مدرسې نه راغلي یم، دلته درس وایو. د ازادۍ لمانځلو لپاره فلحال دې خوا په چکر راغلي یو. ازادۍ ورځ د ولمانځله څنګه تېره شوله در باندې؟ الحمدلله بس ډېره ښه تېره شوه. ډېره په خوشحالۍ او په ولولو او په جوش سره هم تېره کړه. کوم ځای ته په چکر تللی وې؟ فلحال هو دلته پارک ته راغلی، حبیب الله ځاځي پارک ته، او نور هم بس داسې ښار طرف ته هم اراده شته دی چکر به وو. نن اوس به ځې که نه تللی وې ورځې تللی وې؟ د ورځې بل چېرته اوس اراده هم شته دی، اوس د شپې هلته چکر ځو. ډېره مننه. سلامت اوسئ. په وروستیو کې لیدونکو ته او هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ موږ هم همدغه هېوادوالو ته همدا پیغام دی چې دغه ازادۍ ورځ چې دا د ډېر د افتخار ورځ ده، په خوشحالۍ او په جوش سره ولمانځي، ښه په خوشحالۍ سره ولمانځي. بس همدغه پیغام دی. ډېره مننه. سلامت اوسئ. موږ ته وخت راکړه. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو، څنګ کې راسره مجاهدین وروڼه ولاړ دي. له دوی به وپوښتو چې ازادۍ ورځ یې تر دې دمه څنګه را رسولې. سلام ستړي مشئ. وعلیکم السلام. سلام شورښې جوړې. ډېره مننه. سلامت اوسئ. په لومړیو کې درته د امریکایي اشغال څخه د بیرته خپلواکۍ اخیستلو څلورمې کلیزې مبارکي وایم. خیر اوسې، تاسو ته مبارک دی. بیا هم ټول ولس ته مبارک وي، که د هېواد نه بهر وي که داخل وي، ټولو ته دې مبارک وي څلورمه کلیزه. ډېره مننه. که د ورځې حال راته شریک یې چې ورځ مو څنګه راتېره کړه، تر دې دمه مو څنګه راورسوله؟ ورځ الحمدلله ډېره خوندوره ورځ وه، ډېره د افتخار ورځ وه. سهار نه مو ټول د ولس په خدمت کې تېر کړو. الحمدلله ماښام ماحول دی، راغلي په چکر حبیب ځاځي پارک ته. ډېر خوندور ماحول دی، الحمدلله ښه خوند هم ترې واخیستو. ډېره مننه. د ورځې د هېوادوالو احساسات څه ډول وو؟ هغوی څه رقم برخورد کوله؟ الحمدلله د هېوادوالو خو داسې احساساتو ډېره مینه کوله د موږ سره، بلکې د سپین بیرغ سره. دا خو ویاړلې فتحه وه د سپین بیرغ، نو ډېره مینه ولس کوله. الحمدلله. ډېره مننه. سلامت اوسئ. په وروستیو کې لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ وروستیو کې لیدونکو دا پیغام لرم چې انشاءالله داسې هغه کې موږ سره همکاري وکړي، او الحمدلله موږ ولس ته پوره ډاډ ورکوو چې موږ په امنیت په برخه کې به موږ که په سر په بیه وي که د تن په بیه وي، موږ به د ولس نه ساتنه کوو او ولس ته موږ. ډېره مننه. سلامت اوسئ. موږ ته مو وخت راکړه. ښه وخت درته غواړم. بریالي اوسئ.
هم ستړي مشه درنو لیدونکو څنګه را سره ماشومان ولاړ دي دوی هم چکر ته راغلي دي او د ازادۍ ورځ لمانځي له دوی به وپوښتو چې ورځ څنګه راته راکړې. سلام ستړی مشئ. خیر الخیر جوړ تازه ښه خیر ته څنګه په لومړیو کې درته د څلورمې کلیزې د ازادۍ مبارکي وایم خوشحاله شوم. او نوم مبارک څه دی؟ نقیب الله. نقیب الله ته راته ووایه چې د ازادۍ ورځ ونه نن څنګه دې تېره کړله؟ خوشحالۍ سره مې تېره کړه. خوشحالۍ سره چېرته چکر مې تللی وې؟ د هاوس ته او د ځاځي پارک ته راغلی. دلته ځاځي پارک ته هم راغلی وې. ځاځي پارک کې د کوم ځای د چکر وواله کوم چکر به زانګوګانو کې یا کوم ټکټ میکټ دې واخیسته؟ ټالو کې مو ځنګل او اورګاډي کې مو ځنګل. او خوند دې و؟ او د ازادۍ ورځې په اړه څه معلومات لرې چې موږ ازادي د چا نه اخیستې وه؟ دا د کفارو نه. ډېر ښه د امریکایانو نه موږ اخیستې وه. په وروستیو کې هېوادوالو ته څه پیغام لري؟ هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې خپله د خوشحالي ولمانځي او ټول خوشحاله ژوند وکړه. ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکړه ښه وخت. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو څنګه را سره هېوادوال ولاړ دی له ده به وپوښتو چې ازادۍ ورځې تر دې دمه څنګه را رسولې. سلام ستړي مشئ. وعلیکم السلام. څنګه یې ورښې جوړې تکړې؟ ډېره مننه سلامت اوسئ. په لومړیو کې درته دغه څلورمې کلیزې مبارکي وایم او نوم مبارک دې راته وایي. مننه ورورا، نوم مې اکرام الله ده او زما د طرفه دې تاسو ته دا ورځ مبارک ډېره مننه سلامت اوسئ. دغه ورځ یې تر دې دمه څنګه را ورسوله؟ شکر الحمدلله بیخي ښه وه او ښه ساعت هم سره تېر شو. چکر هم وو، ازادي پارک ته راغلي وو او بیخي ښه تېره شو. شکر. ډېر ښه. ورځ یې چېرته چکر والی و که نه هم د شپې دلته؟ نه والا د ورځې خو یو څه مصروفیات زیات وو، د هغې د وجې لږ مصروفه ډېر وو او دغه اوس چې ده نو دا 2-3 ساعت هم دلته تېر کړه په چکر باندې او ښه ساعت هم تېر شو. ډېر ښه. ملګرو سره په چکر باندې راغلی؟ او والا ملګرو سره په چکر. چکر خوند و؟ او شکر دی بیخي ښه و. ډېره مننه. د ازادۍ د ورځې په اړه که لږ هېوادوالو ته څه ووایې په اړه یې وکړه؟ یاره دا خو زه به دومره ووایم چې تاریخي ورځ ده او د بریا ورځ ده او دا د هر چا په قسمت هم نه وي، ځکه چې الله پاک موږ ته ډېره غټ نعمت د دې ازادۍ راکړی. ځکه دغه وطن چې و مخکې اشغال و او بیا چې و د آزاد شو نو د دې ازادۍ چې ده ډېر غټ برکت ده زموږ په ژوند کې، زموږ په عمر کې. د دې وطن دپاره د هر شي دپاره چې ازادي نه وي او خودمختاره نه وي ته هېڅ هم نشي کولی. بلکل. ډېره مننه سلامت اوسئ. که په وروستیو کې لیدونکو ته پیغام وړاندې کړي؟ هر لیدونکو ته خو دا وایم چې راځي دلته نو ساعت دې تېروي، نظم د خیر لږ مراعات کوي، ځکه چې بې نظمي چې دا د ژوند اصول نه دي او نور هر سړی د باید 2 ورځې ژوند د په خندا یې سړی تېر کړي، ځکه چې خفګان نه څه نه جوړېږي. بس ډېره مننه سلامت اوسئ. موږ ته وخت راکړو څه خبرې مناسب. ډېره مننه. بیا دې درته مبارک. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو څنګه را سره هېوادوال ولاړ دی له دوی به وپوښتو چې دوی د ازادۍ ورځ تر دې دمه څنګه راته راکړي. سلام ستړي مشئ. علیکم سلام. همچنان ښې طبیعت دې ښه ده کراري ده. ډېره مننه سلامت اوسئ. په لومړیو کې درته د امریکایي اشغال څخه د څلورمې بېرته خپلواکۍ اخیستلو څلورمې کلیزې مبارکي وایم او که نوم دې راته وایي؟ نوم مې فضل الرحمن ده، د کابل اوسېدونکی یم او تاسو ته دې د روسانو د اشغال څلورم تلین مبارکي. ډېره مننه سلامت اوسئ. څه احساس لري چې دغه ورځ لمانځئ؟ والله احساس و ښه احساس لرو. بس څلورم تلین داسې دغسې خلک د موږ له وطن نه وتلي او خپل ازادي هم ترلاسه کړې ده. بس ارام ارامي ده. بس د همدې په هغه باندې په ویاړ او په مرکې موږ راغلي یو پارک. ډېره مننه. ورځ دې څنګه تېره شوه؟ چېرته په چکر باندې تللی وې که نه؟ ورځ دې څنګه ولمانځله؟ والله ورځ خو مو ښه تېره شوه خو نه چکر ته نه یاستو تللي، اوس راغلي یاستو ځاځي پارک ته راغلي. هو څنګه اوس دلته وخت ساعت ښه تېرېږي؟ والله شکر ده. و بس دغسې ښایسته شمال ده او ښایسته فضا ده او طالبان هم راغلي دي او بس ورځ ده ورته شپه لمانځئ که نه؟ ملګرو سره راغلی که نه یوازې راغلی؟ والله ملګري مې د تره زمن مې د تره زمن سره راغلی یم. کوم ځای نه راغلی؟ بګرامیو نه. بګرامیو نه راغلی؟ بګرامیو نه. ډېره مننه سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړې. په وروستیو کې لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. لیدونکي ته دا پیغام لرم چې په خوشحالي باندې ولمانځي، په ارامي باندې ولمانځي، نو یو بل ته مزاحمت ونه کړي. دغه پیغام ده. ډېره مننه سلامت اوسئ. موږ ته وخت راکړې. ښه وخت درته غواړم. بریالی و. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو څنګه را سره هېوادوال ولاړ دي له دوی به وپوښتو چې ازادۍ ورځ یې تر دې دمه څنګه را رسولې. سلام ستړي مشئ.
وعلیکم سلام، تاسو هم ستړي مسئ. ډېره مننه. په لومړیو کې درته د امریکایي اشغال څخه د بیرته خپلواکۍ اخیستلو څلورمې کلیزې مبارکي وایم. مننه، خیر اوسه. تاسو ته د ازادي ډېره مبارکي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. نوم مبارک دی څه؟ نوم خو مې سیلاب نیازی دی. سیلاب نیازی، تاسو راته ووایئ له کوم ځای نه دلته راغلي وئ؟ مونږ خو له ننګرهار نه راغلي یو. ننګرهار نه راغلي وئ. دلته ازادۍ ورځ لمانځلو لپاره راخاص راغلي وئ که نه دلته اوسېږئ؟ نه، د ازادي ورځ لمانځلو لپاره راغلي یو. ډېر ښه. څنګه مو ولمانځله دغه ورځ؟ ولا ډېره خوندوره مو ولمانځله. چېرته په چکر تللي وئ؟ ولا همدا ازادي پارک ته تر اوسه خو راغلي بل چېرته نه یو تللي بیا دره. همدلته مو دغه ورځ تېره کړله؟ هو، ولا همدلته مو ورځ تېره کړه. څنګه تېره شوله؟ ولا ډېره خوندوره ورځ وه. ډېره مننه. سلامت اوسئ. د کوم شعر یا څه ملګرو خو دې راته ویلي دی شاعر هم دی او کوم شعر کې راته لیدونکي یو شعر به درته وایم لږ پخوانی ده، خو ټولو مجاهدینو ته او ټولو افغان ولس ته دې ډالۍ وایي سپوږمۍ ولاړه ده د ستورو په قصه کې نه یم، بې تا د نه شمه د نورو په قصه کې نه یم، او سرزوری نه یم په سرزورو شریعت منمه، د امریکا په لنډغرو عمارت منمه. ډېر خوندور شعر و. په وروستیو کې لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ لیدونکو ته خو مې دا پیغام د پوه شو چې دا زړه منافقت او د بغض او کینه ایسته کوي که نه، او ټول ازادي په خوشحالۍ سره ولمانځئ. که درې رنګه بیرغ که سپین بیرغ مونږ ته ټول یو شی ده، او مونږ ته اسلامي امارت او د هغوی مجاهدین ارزښت لري، او د افغان ولس ته او د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو ته د ازادي ډېره ډېره مبارکي. ډېره مننه. سلامت اوسه چې مونږ ته موخه راکړه. بیا دې درته مبارک. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو. تاسې د هېوادوالو خبرې واورېدئ، د هغوی احساسات مو کتل، تر څنګ د مجاهدینو خبرې هم واورېدلې چې د دغې ازادۍ په اړه څومره احساسات یې لرل، څومره خوشحاله وو. درنو لیدونکو له تاسې نړۍ مننه چې تر پایه ملتیا وکړه. تر باقي چارې الله مل شه د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.